د هند دفاع وزیر وایي هند د دیموکراسي مور او پاکستان د ترهګرۍ پلار په توګه راڅرګند شوی. بلخوا یو هندي چارواکي ویلي چې هند د پاکستان 8 اډې له منځه وړي دي. خو د پاکستان لومړی وزیر بیا وایي هند نشي کولی چې پر پاکستان اوبه بندې کړي ځکه دا دومره اسان کار نه دی. د دواړو هیوادونو تازه څرګندونو، ګواښونو او پیغورونو ته لنډه کتنه شوې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د هند د دفاع وزیر په دهرادون سیمه کې د ملي امنیت او ترهګرۍ تر سرلیک لاندې خبرو ته ویلي چې هند او پاکستان په ورته وخت کې خپلواکي ترلاسه کړې. خو نن ورځ هند د ولسواکۍ مور په توګه پیژندل شوی په داسې مهال کې چې پاکستان د نړیوالې ترهګرۍ پلار په توګه راڅرګند شوی دی. راجنات سنگ وایي چې پاکستان تل ترهګرو ته پناه ورکړې، په خپله خاوره کې روزلي او مرسته یې ورسره کړې ده. ښاغلي سنگ د کشمیر په سویل کې د پالګام ترهګریز برید ته په اشارې چې 26 ولسي وګړي پکې وژل شوي وو ویلي تاسو ولیدل چې دوی دلته د دین پوښتنه وکړه او بیا یې وژل، خو موږ د دوی دین ته نه بلکې د دوی کړنو ته په کتو سره برید وکړ. دا د هیواد پر ټولنیز یووالي هم برید و. نوموړي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر پاکستان د مالی مرستې بندې کړي او وی ویل چې د دې مالی مرستې لویه برخه پر ترهګرۍ لګول کیږي. هغه ویلي پاکستان د ترهګرۍ روزنځای دی، باید پیاوړی نشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ترهګرۍ ضد پینل د مرستیال په توګه د پاکستان د نومولو په تړاو ویلي چې پاکستان د سپتمبر 11 بریدونو اصلي عامل ته پناه ورکړې وه. د هند دفاع وزیر ډیروي اوس له همدې هیواده تمه کیږي چې د ترهګرۍ پر وړاندې د نړیوالې ټولنې مشري وکړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا اقدام داسې دی لکه پیشو ته چې د شیدو ساتلو دنده ورکړل شي. د انډین ایکسپریس د راپور له مخې راجنات سنگ وایي چې که پاکستان په خپله خاوره کې د ترهګرۍ پر وړاندې اقدام نشي کولی باید د هند مرسته وغواړي. ښاغلي سنگ ډیره کړي د هند وسلوال ځواکونه د سرحد په دواړو خواو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د اغیزناک اقدام کولو وړتیا لري چې پاکستان په خپله د سیندور اپریشن په ترڅ کې ولیدل. د کشمیر د پالګام له برید وروسته هندي او پاکستانی چارواکي وخت نا وخت پر یو بل نیوکې کوي. درنو لیدونکو